اوس وجه څه ده چې دا ستنې سره روژه نه ماتي. 3 میاشتې د علماو ځان سره ډاکټران او لیبارټری دا اٹیچ کړی وي او دی کی ریسرچ کول چې دا د ستنې والو دارو چې دي دا کم ځای ته ځي، کم ځای ته ځي. عزیزانو روژه په 2 ځایونو ته چې شی ورسي نو روژه ماته شي. یو د دې خېټې چې کومه معده ده چې کوم چې اوبه ځي او خوراک ځي، او یو په دې دماغو کې د دماغو معده ده. نو د دماغو معدې تعلق د دې سټیګمو د سوري نیغ د دماغو د معدې سره دی، د دې غوږونو د سوري تعلق نیغ د دماغو د معدې سره دی، او د خله او د ډکو متیازو د ځای تعلق د خېټې د معدې سره دی. کدا د ستنې دارو د خېټې معدې ته د جوف معدې ته دننه سرایت کوي خو بیا پې روژه ماتیږي، یا د دماغو معدې ته دننه سرایت کوي خو بیا پې روژه ماتیږي، او کدی 2 معدو کې یو معدې تم نزي بیا پې روژه نه ماتیږي. 3 میاشتې ریسرچ نه بعد ډاکټرانو ورته وویل چې د ستنې دوایي چې دا دارو نه جوف د معدې ته ځي، د خېټې معدې تم نه ځي او د سر معدې تم نه ځي. نو علماو فتوا ورکړه چې په دې باندې روژه نه ماتي. نو ما په دې خبره پوهېږم. اوس په غوږ کې دارو دی واچول روژه ماتیږي، پوزه کې دی راخکل روژه ماتیږي، سترګو کې دی دارو واچول روژه پې نه ماتیږي، ځکه د سترګو کنیکشن چې دی د دماغو د معدې سره نه دی. ورشه د پاکستان تماشې وکړه مازدیګر په صدر روډ باندې، په لاهور کې په مال روډ باندې، په اسلام آباد کې اسلام آباد، خدای دې د صدر ایوب کور په قبر کې وران کړي چې په دغه ځای د اسلام آباد نوم یې خیر. په اسلام آباد کې ورشه د روژې میاشت نه ده ختلې، کراچۍ کې ورشه وګوره. دا ملک پاکستان خو پاکستان خو هغه ملک ته وایي پاکستان ورشه، مکې او مدینې ته وایي. پاکستان مکه او مدینه ده. سړی خو دې بارو کتی شي د مانځه په ټایم کې، اوټل خو دې کلاو کتی شي د ورځې په ټایم کې. اسې لاس کا ځمکې ته د سټ نه به دې ونیسي چې څه شی دې پټولو، اسې لاس کا. پاکستان خو داسې ملک ته وایي. دا پاکستان دی. روجه خورا او که غریب سړی اوس په دې سړک روجه وخوړه، الله نو دا ټول بازار به پې راټول شي. ای کافره چې ملا لی بیا راولي، ملا صاحب د روجه وای کافره وی وای، او که یو خان روجه وخوړه او ملا لی راوستو، یو ارباب، یو نواب، یو وزیر هغه روجه وخوړه او جومات لی راوستو مالګو منډۍ ته یا قصه خانې ته جی روجه یې خوړل. ښه دې ته به څه تکلیفي که نه، دې ته به څه تکلیفي که نه. او که غریب تکلیف نه کور یې ورانو، سا یې وته 2 مني بوره یې په اوږه کړې وه، 2 میله مزل یې وکړو، ګز ژبه یې راوتې وه، بمبې کې اوبه خولې ته واچولې، ای کافر شو. او دا په ایر کنډیشنو کې چې ناستې دا د کافر بچي مسلمانان مونږ له بیا چې راولي، مونږ زمونږ د خدای کور وران اول نالت په مونږه. اسلام شرمي اول مونږ یو، مونږ چې څومره اسلام په شرمولو په دې جماعتونو کې دومره به په تاریخ کې چا شرمولی. غریب له زمونږ ایمانم تیز دی او ایمانم ولا تکړه، ډېر زری کافر او معتبر چې اصلي د کافر بچي هغه له د جنت پرمټ په قبرم ورکو. شب قدر کې
بلا ورپسې خدای دې بے خباسي خو